الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اما بعد د احد غزا شروع تیر درس کې اجمالی دا ویل شو چې احد لا غزوه احد لا د احد غزا څخه وایي چې د غرو په خوا کې را شوی و او دا چې غرو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې زمونږ مسلمانینه ده او د غرض موږ مسلمانینه ده. د الله نبی به همیشه مثال کوم د ذکر کوي. دویم به دا ویل شو چې د کافرانو قومندانانو ابو سفیان، صفوان ابن امیہ، عبد الله ابن ربيعه، اکرمه او خالد ابن ولید هغه وخت کې د ایمان نو راوړي. دریم دا ویل شو چې کافرانو درې کارونه وکړ، یو دا چې چندې جمع کړه ځکه جنگ کول د ګران کار دی، او دویم تحریک شروع کړه د رسول الله په خلاف باندې تقریبا 3000 جنگیان تیار کړه. دریم دا مسله وکړه ځان سره یو پنځل زنانه راوستي چې هغه د فوجین له شیرونه وي او د غیرت خبرې کوي، دوی به تختی ده. او سلورم شعراء د ځان سره ونه ولا ابو عزاء الشاعره، مصافي وغيرها چې دوی پر خپل شیرونه کې داخله کړ تحریک اول چې اي خلکو دا کار وکي او دا وکي او دا. رسول الله ملګرو اطلاع ورسول عباس صاحب چې شو پروګرام دی هغه ابن کعب سره مشوره وکړه او باز قومندانان راجمع کړل چې څه صورت حل لوي دا. درې تقسیم مدینه کړه، څه مجاهدین په کوڅو کې ګرځول او څه په سرحداتو کې نه ول او څه محمد رسول الله په دفاع کې و، سعد ابن معاذ وغيرها. دینور سبه ملګرو مشوره واخصه چې په داخل کې جنگ کوو که بار وځو. د الله نبی دا ویل چې په داخل مدینه کې به جنگ وکړو، چې ویل چې نه بار به وځو. خو علي شهدا خبر وکړه او حمزه رضی الله تعالی عنہ وی قسم په الله زبر وړي او نفرم ترسو شهیدی خلکو سره په میدان کې معلومه نکو. بای صحابه ویل یا رسول الله موږ بل خپل بیان سره هم بستریونه کو درسو چې دوسر میدان کې معلومه نکو، دوی دل ترازی موږ په کورونو کې غلي کینو. حدیث کې راځي چې موږ وش ترغیبات ورنه کورونه نو رسول الله دوا زغری واچولې او خپل توري غاړه لا واچول. عمر شه عمر وته دم وروته ملګری روان شو. یو قبيله باندې ورته تقریبا زر مجاهدین رسول الله سره و او څه د زغری مری اسونه وسره نو شه سوارانم نو. حدیث کې راځي دا قبيله په اسهو باندې د زګوا چې هر قسمه سه ورسره ویني وی ویل چې موږ تاسو په کومک کې ودرېګو د خضرجانو سره زمنګ ولیدا. د الله نبی ورته ویل چې ایمان امر راوړې کنم دی راوړې وینا وې ز چرتم یو کافر نه راخلم چې مشرک په اوامه. دا رسول الله انتهایی غیرت او ایمان. تاسو د خپل ازما ضرورت نشي خو مازیګر موږ شو کې روان شو شیخان راقې لرال د مکه موږ باندې چې وکړه ما خصن موږ مو کې د مشپې کومه څوکیداری چې وا محمد ابن مسلمه اغله ورکړو دغه ملګرو له او د رسول الله څوکیداری چې وکړه هغه زکوان ابن عبد قیس د نبی کریم علیه الصلاه والسلام څوکیداری شروع کړه. راتل وې چې د سر منشو منځ وکې نو وی ویلې شي د شوط په علاقه کې د منځ خو دینه مخکې چې کړه د ابوال اخره خلک را رسیدله د مکه مشرکین. ابواب سعودي کې چې وزیر چې پاکیزه کې د محمد رسول الله مور دفن ده امینه بیبي نو هندیر خپل فوج لوي ویل او د قشان ابو سفیان لوي راکته شو چې کله راکته شو وی د محمد د مور د قبر بوران کو چې د زړه یو درد ورکو ځکه د زموږ ډېر کسان وژلي دي نن د شکار کېږي چې د مړي مور د ختمو شو نیم ختمو. ابو سفیان ورته ویل چې ردا نظر خانه ده او نور ملګرو مې ویلي یو خو وجه در چې دا بس موږ پرې زو باندې دلالت کوي چې دا ډېر کمزوري دشمن مقابله نشي کولای او دا کم همت انسان کار دی. او بل وجه په کې دا د کچرته موږ د مینې د قبر وران کو رسول الله له بزور ورکو دي صحابه ولا خو قسم په الله دا جن خو دوه اړخ لري که په موږ را غالب شو به بس موږ قبرونه اخوا دي خو کی څه چې کیا بر سره کی تر اشاره مړي به عزت کو راغه قبرستان ورانو نو صاحب کی دې خبر نه تیر شو. د دشمن فوج 300 فوجانو سره 3000 فوجانو سره رااله عینین علاقه دلته واړول. نبی کریم علیه الصلاه والسلام ام خپل کسان را تیار کړه. زر سعد ابن معاذ او سعد ابن ربيع دي دوړو توري واچول د محمد رسول الله د فوج نه مخ کې لاړل چې لار وګور تعقیب دوی په لار کې روان دي. نبی کریم علیه الصلاه والسلام په مسجد نبوي کې عبد الله ابن ام مکتوم امیر مقرر کې دارالخلافه خمخه ونه منده په کار دی ټول جمنا او دا اقصى صحابي له ورسه ان شاء الله راشي سوره عبس الله مبارک را لګلې د رسول الله له یو قسم ته ترغیب ورکړي او دا تنبیه ورکړي چې اې الله نبی دې ملګری بټه له حساس د سره دین دی د بل څه خبر لغوک دی نه گدي نو شکل د شپې ویلي چې لړاله او دا 1300 کې داري مقرر کړ شنو د سار منځوش
شو طلاقه کی د سر موږ کله بدیجه کې وکړو شو رسول الله د دینه مخکې درې قطعات جوړ کړو یو د مهاجرینو قطعه یو د انصار او بل د خزرجانو د مهاجرو د قطعي هغه مسئول او د بیرغ مسلې مصعب ابن عمر العبدري لور کړه ورس ان شاء الله دې صحابي څخه فضیل به راځي او د اوسینو بیرغ شه هغه اسید رضی الله عنه لور کې او د خزرجانو بیرغ شه هغه خباب ابن المنذر لور کې ودازن سرواله او بیرغ په جګړه کې د ډېر مهم حیثیت لرو چې د چا جړو بیرغ بچم لسته او پرې بوته نو هغه به دا معلومه شو چې د خلکو میدان او بیرلو پاجو دنه کوم تک بیرغونه لګيږي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وبيدي زما په دې لاس باندې بلوا الحمد د حمد جنډي د الله نبی فرمایي وکم انسان چې په دې دنیا کې غداری او خیانتونه کوي په هغه دنیا کې به د کوناټو په دې سر کې ورته الله یو بیرغ ودري هغه غدرت فلان و فلان و فلان چې دې شړې دا خیانت کړي دې شړې دا خیانت کړي ار شړې به معلومه یو پیژنې وي دنیا کې مدا جنډو التا نو سر مونږ کله وشه شو طلاقه کې وی ویلي رسول الله د ملګرو له وختي مونږ کې وایي چې لاړ شو د بدر علاقه وګورو و دې احد چې په کوم طرف باندې میدان برابر کو دفاعن چرته کې نو تعرض ولا ملګری وغیرہ عبد الله ابن ابي ابن سلول المنافق ویلي وي زه خو دې جنگ تیار نه یم منافقان به په پرجد د جهاد کې میدان پریدي دی غره جدا شو د خپل ملګرو له شي علامه دا په څه باندې موږ جنگ کوو نه موږ نسمه کلان دې کړي دا نه موږ شرط پټی لاندې کړي دا محمد شي سرزور دې جګړې لمبوزي جنگ دی دریسو کسان د خپل را واپس کړ نظر کسانو پای کې دریسو کسان مطلب د لخر درې مې سو واپس شو تقریبا وسو شیخ کسان رسول الله صلی الله علیه وسلم د کار ولي وکي یو خدای او علماء ذکر کړی دا بیان کړه چې زما پرای باندې خلکو عمل ونه کی نو زه تیار نه یم چې زه جنگ وکم زما را دا چې په داخل د مدینه کې موږ جنگ کوو تاسو به بار راويسو دا به انسانانو سره خپل رائے ډیره مهمه وي زما رائے څوک منی او زما رائے نه منی او زما خبر له څوک وګ دی او زما خبر له وګ نه غري دا د فرعون قانون مچاقو په خلکو باندې خپل رائے منلي رائے دوی موجه علماء دا ذکر کړی دا وې د په دې مناسبت باندې دا کارو کو چې موږ په میدان د جنگ کې د غدریسو کسان وروسته کو په دې مسلمانانو کې به یو تسلسل راشي چې تسلسل راشي هغه به همت شراو به تختی محمد او سملګری په دې کې فاتح علیه الصلاه والسلام دشمن براشي ایستدا به اوجنه په مدینه کې به ټول اسمان مشري ورخطا کړو دا چې اسمان مشري څنګه ختم شو څنګه فاتح نشو وې دا درې شو کسان چې کله د وګرځول عبد الله بن عمرو باندې صحابي د جابر ابن عبد الله د جابر شپلار هغه به شورمن ډاکټر ورته ویلې یا اعداء الله اذا الله دشمنانو نن په میدان د جنگ تاسو ولې ورسېږئ دا په مجاهدینو باندې څه خسر کوي دا چې معلومات کیږي چې کوم سره په داخل د جنگ کې چې لکه دومره کسان تسلیم شو دومره کسان وتښتیدل او دا موږ تاسو په دې کې نه شنو موږ لري عادي غو معلومي کی کم سړی چې قومندان د جګړې او دغه د شي زیات کثرت سره ملګری او به د شدید ملګری چې کسان دیم کمی او دشمن مصالح امکانات سره راغلي او ستا کسان وتښتي یې وسړي شي ورسته شي څومره سره درد رسي عبد الله سے ورته ویلي د الله بندگانو jihad وکي که jihad نه کوي نو به خو دفاع خپل وکي دا خلک د حق ځان اسمن بشدل تراغلي او تاسو په میدان د جنگ کې حاضرینه کوي او که تاسو چرته د رسول الله په تایید کې ونه درګې اسمن په الله باندې یقین دې چې الله ملائکه راولي عبد الله ابن ابي بن سلول ورته ویلي لو نعلم كشرت موږ په جنگ باندې پوي دي نو موږ تاسو خبره منلې وي موږ په جنگ باندې نه پوي به غیرته خبره وکړه دا عبد الله رضی الله عنه صحابي د خپل بچي روغتو د شپې جابر صاحب الله ورته برغړه کې دا الهام ورواچ ورته ویل چې ایز ما بچیا سبا میدان د جنگ ګرمي کې دي چې سبا کې شهید شمه نه خويند استادي او فلان دې خلکو سره ګور ډېر خرویه کوا ډېر احسانونه سره کوا ظلمونه په مکوا او بل دا چې ما باندې يهودو قرض دا معنا ادا کا سبا چې څنګه جنگ جوړیږي اول پکې دا صحابي شهید کیږي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وی چې کله دا شهید شو رب العالمین سره مخه خبره وکړي دا څومره کمال صحابي دي د الله نبی فرمایي د نور خلکو سره د پردین اخو الله خبرې کوي لیکن د عبد الله صاحب سره مخه خبره وکړي ځکه ډېر د غیرت خبرې کړي وي چې ورته ویل د محمد رسول الله تابعداري وکړي جهاد وکړي که جهاد نه کوي اي خلکو دفاع وکړي او به وصیتونه کړي د خپل بچي د خپل اهل مبارک د لوريانو مبارک او د قرزونو مبارک مجاهدین زموږ د الله په نسبت ډېر قیمتي او چت خلک دي الله ورسره مخه خبرې به کوي زموږ سره د پردونه اخو خبرې کیږي او د دې خلکو سره مخ دا به شهیدم شو نو چې کله دا وګرځي دلاړو څلورمه په خدا اوس چې بنو سلمہ او بنو حارثه
د دوه قسم خلک طائفه مسلمانانو وي د دې په ډیرونو کې موږ سره کمزوري رااله چې لکه زر کسان یو درې سو د وګرځول او سوال نو موږ سره په پاتې کوم شو جانب مقابل څومره مصالح فوج راوستي موږ هم غواړو چې جنگ نه کوو دا مسله به رااله او بیا په دې کې د اختلاف پیدا شو چې دا عبد الله ابن سلول دا اوس منافق دی او کدا مؤمن دی چا ویل دا مؤمن دی ځکه منځونه کوي روزي نیولې دا کارونه کوي چا وی دا منافق دی لیکن په میدان د جنگ کې چې کله جهاد پر ذهن شي او تر تکته دلیل به دې معنی چې د ارتداد په مرتبه کې تواقع شي الله رب العزت صحابه ول ادب ورکي چې د محمد رسول الله ملګرو د دې خلکو باره کې تاسو ولې د اختلاف کوئ چې دا مؤمنانو کدا به کافرانو دا الله ذلیل کړي دا بیمانه خلک او بني سلمہ بنو حارثه ول الله دا ایتونه راولېګل چې الله تاسو ولی دې تاسو دوسه دې خلکو خبره ممنئ قوي کړي جابر شه بدا خبره کوله وکه په دې ایتونه کې الله موږ باندې ردونه کړی دی او موږ له یو قسم ته تنبیم را کړی دا خو موږ په دې باندې خوشاله یو چې الله موږ سره اعلان د دوستانه کړی دی الله موږ ولی دی الله موږ دوست دی لیکن په محمد رسول الله باندې دې خبره هیڅ اثر ونه کی وی ویلې چې دې غره منګه زو پنځمه په خدا وشوا خو په دې شو کیفیت باندې باید موږ ځان ورسو چې نه په دشمن باندې مخامخ ورشو او نه دې شلل راتاو شي کم د ځوان بې کم د ملګری بې چې موږ د مخامخ پر دشمن باندې ورم نشو او لری د مرانو شو دغه خپل زیره د ځان ورسو مرشولا ابو خیثمه بنو باندې صحابي ورته ویل یا رسول الله ودا کارمانه دا مخه شو مجاهدین ورپسې سیرت په کتابونو کې راځي په مخله او باغ راغی اغا د یو منافق مربح ابن قیزی ودا منافق پستر باندې ډون د خاور راوخه محمد رسول الله راوشندلی او داغه ملګرو لا وکته شرط د الله رسول اسما پر باغ باندې مرزا صحابه په صحیح راوغستی او ویل چې موږ دا وښو د الله نبی مې وژنې وې د اثر کې شړندې د قشن غړي مړون دي دا پوښتنه کې پیدا نشته دلیل په دې باندې چې انسان به بیزه قتلونه نه کوي خاص کر مجاهد سره او پاتیره واقع کې دا خبره موږ تاسو معلومه شو چې کم سره د اول نه مسلمانې الله اخر کې دغه اسلام د وجه نه د فائدہ ورکړي ثابت قدمي او دا اول نه چې سره د اسلام سره ټکو برګي داغه دا ټکو برګي به راکاره کیږي ان شاء الله به اخر کې دا مرتد کوي عبد الله ابن ابي بن سلول دا اول نه د ایمان نور راوړي اول چې مجاهدونو په سب کې را داخل شو په دینت باندې نور راغلي چې د اسلام جنډه دی اوچتش بلکې خپل شخصي اغراض و نو کله چې جنگ ګرميږي نو ایسره کافرو په خوا کې ودرېږي تاسو به دا تجربه سره معلومه کړئ یو سړي ډېر قرباني ورکړي یو ډېر شهیدان به ورکړي خو لیکن د ایمان او د اسلام د وجه نه د غیرت د وجه نه راغلي دی بل مسلې د وجه نه راغلي خو چې کله کوپر راشي نو کوپر په سب کې ودرېږي دا غره خبره تایید وکړي ستاسو دماغ کې به دا خبره واردېږي چې لکه دغه هم مجاهد شیبو دغه ډېر قرباني ورکړي وي ډېر تخلونه او دا قیدونه تیر کړي او دا مسله او دا نن څنګه کوپر بل من کې پرې وته وجه دارا چې دا اول نه د ایمان نو اول نه چې د جهاد شروع کړي په دینه د اعلی کلمت الله شروع کړي نو نتیجه دلته راکاره شو نو ورته شو ورل وکله چې د وحد الاخره ورل دی غرلا په دې شو کیفیت کې رسول الله خپل مرشد جوړ کړي شاله غر پات شو اوچت ځای کې د مرشد جوړ کړي د غره دی بیخ کې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام خواږه واړه ولې وي نو د کی طرف لا منذر ابن عمرو فناو باندې صحابي او هغه قومندان سرګروپ مقرر کړي چې دا مجاهدین صح دیشه طرف له زبیر رضی الله عنه تشکیل کې او داغه ماویني مقداد ابن اسود مقرر کړي او جبل الرومات د شمال طرف له غرو هغه کې عبد الله ابن جبیر ابن نعمان الانصاری مقرر کړي ویلي چې به تو وشيږي او ډیر وشیتونه ماغله وکړه ورته وی ویلي وی ګوره په دې ځای کې چیرته د اسونو والا راتلنو د خوشو بارانونه قرباني کوي 50 کسان هغه لور کړه دویم کوم په دشمن باندې ورغله واغم تاسو نسل ماتم کړه ام تاسو برکت کېږي نه دریم کړي دشمنانو په موږ باندې اسونه راوځغله موږ بالکل د اسونو لاندې کړو حدیث کې رسول الله فرمایي کوم موږ چیرته مرغان وو تکته ول ټک شو ام تاسو بل راځي نو دی خوشاله غره او د دې غره په دې بره طرف کې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د ملګرو تشکیل دی کی طرف له منذر ابن عمرو شب طرف له زبیر رضی الله عنه او داغه په معاونتوب کې مقداد ابن اسود جبل الرومات کې عبد الله ابن جبیر ابن نعمان الانصاری چې 50 تکه مجاهدین دغه سره کېنول او اعلان د خواله دغه کسان راولېګل را تشکیل کړ چې یو کس هغه زرو کسانو زور لرلو ځکه رسول الله مجاهدین و الته مدینه پاتې شو دشمن پر ایمان کې راغی خو نبی کریم علیه الصلاه والسلام راغی او طریقه تشدید جنگم دا و چې د غرنه غو به څوک راتلې نه شو ګویا کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام رب العالمین ډېر یو مزیدار او قصص مکه ورکړه او ناشنا تکتیک سره د خپل فوج په ځای باندې کې
قیامت پورې چې څومره جنرالان راځي چې کوم نقشه رسول الله جوړ کړی د حیران مشي چې سره کوم نقشه وا دې برابر کړه د دشمن د پوش پګه مسله ده اجمالی تشکیل کوم چې دا وشتون کې وا هغه خالد ابن ولید مقرر کی و دا عبد الله بن ربيعه دې اسونو د غشو وشتون کو قومندان هغه کې او په دې منځ کې ابو سفیان ابن حرب روانو ورسره طرف باندې سفیان ابن امیہ دا ولېګل دیکي طرف باندې خالد ابن ولید تشکیل کې او چپ طرف له اکرمه ابن ابي جهل دا یو د قواو اجمالی تشکیلو ومه مسله دا و چې کله هغه میدان د جنگ راځي یو څو کارونه وکړه ابو سفیان سیاسي جګړه فکری یو دا وکړه چې دا جنډه د بني عبدالدار سره وا او قانون درې چې سره به جنډه واغه ډېر عزتمن و د پوخانه دي خاندان سره دا پاتې و یو څو د غیرت خبره ورته وکړه ورته ویلې چې دا جنډه ساتل شي کني شي ساتل ګوره په بدر کې تاسو سره دا جنډه واسطه د وجه نه چې کله جنډه پری وته نو موږ شکستو خړو که ساتي شي کتر کا کني شي ساتي موږ لاره خپل بوجون له غیرت ورواچ هغه ورته ویلې غوسه کړه قسم په الله چې دې جنډې اهتمام او د دې نیوله موږ ونه کو چې چا پلان مونږ ته موږ ګوره چې موږ څومره قرباني دلته وسور کو دا کار شو کې نور لاړو انصار له وی یا اهل المدینه یا اهل یثرب اې دې اثر بولا زمون جګړه د محمد سره دا غره تر زمانو سره ده تاسو څنګه مخې راغلي تاسو موږ سره په سبانه جنگيږي معنا دا چې په دې منځ کې دشمن غواړي چې د مجاهدونو کې د شو کار وکړي چې لکه موږ له پلانې مجاهد پلاس باندې راکړي او پلانې راکړي ایسه بری کشرانو کې د شو مسله برابر شي خبر کوي یو دو مجاهدین دې سبي والي يهود نو سوارم هم دا خبره کوي چې لکه دا پلانې شیخ دا پلانې مجاهد دا به موږ له پلاس باندې راکړي نور تاسو په خپل حکومت پويږي معنا دا چې دا ګور تاسو نه جدا دي خو چې کله په سړی کې ایمان نه به دا ټول مسلمانان په شان دی یو جسد هغه کې دې ملک باشنده دی او کنه دی هغه کړه بل ځای نه راغلی دی او ذکر بل ځای نه راغلی خو چون کې موږ مؤمنان یو هغه موږ د بدن یو ټوکړه ده هغه چې موږ نه غواړو اول موږ وښین دغه نه ورسره به هغه اخلي دیو کیسه مسله به شروع کړه انصار په ایمان باندې آباد خلق وا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خبر وی د ایمان بشاشت دې زړه وردن نشوي ورته ویلې سخت خبره وکړه ابو سفیان الله دغه سخت خبره وکړه چې بالکل دغه محسولم نه من قال ما لا ينبغي سبع ما لا يشتهي کله چې انسان خراب خبره وکړي دغه خبره به وري چې اشته به مرتنه راځي وی سبب موږ تاسو سره په میدان د احد کې معلومو ته خو غواړې چې راګه موږ محمد او دغه ملګری پرېدا موږ به دغه نه مخکې د خپل توري اول تاسو بری بدن باندې نه باش دا خبره چې کله انصار ورته وکړي هغه کې ورسش ابو عامر الراهب په نوم باندې وسړیو د نبی کریم علیه السلام دراتک نوړانه په مدینه کې دا اوسینو مشرو بندگی کوله خو کله چې الله نبی راغی مشر دا شو خلک په دبا راجم شو د پرې ځل کې حسد پیدا کی رسول الله متوجه حتی تر دې پورې چې خیره مجلس کې ورته وکړي وې د الله نبی کته په حق الله ته وساتې مال الله برباد کړي او کله په حق الله دې ما وساتې وساتې الله برباد کړي دبه د شام نو دلته چې داخله د فوجین را وسو د مدینه والا خلک قرباني والا یو شپه اوته الله رب العزت په عمر لړم باندې و چې ایسه دغه وجنه مردار شو نو دې ابو سفیان سره خبره کړې و چې د شي چل دي چې د مدینه والا پر مابین کې اختلاف راوړل د خپل خزرجان او سنت یو خواکا او د مهاجر موږ لزان لپاره چې بریدور منور کو ټوټه کو دی شي هغه د دې او سره خبره وکړي هغه د شي جواب دلم ورکړي چې دیم د شي یخ کې او قلار کې چې موږ امیر چې منو محمد صلی الله علیه وسلم منو بل امیر موږ نه منو دیږي چې موږ عزت او موږ ناموس او موږ بچي موږ زنانه موږ د بدنونو مالونه دا د ارث قرباني پر رسول الله قرباني دا خبره شورته وکړه داخل قلار کې نس څلورم کار به کې دا وکي پنځل زنانه راوستي دغه مشر هندي کوله ابو سفیان خځي او چې شیرونه ویل شیرونه کې دا ویل چې اے مجاهد اے جنگیرانو او اے سربازانو تاسو چې متوجي کیږي ګوره د محمد ملګرو له متوجي شي او دا توري به ورکاږي کوي او کچرته میدان موږ ټول موږ تاسو خپل غاړې درکو او موږ تاسو له پرشنو باندې څومره څه کوي موږ سره به وکي هر کس په خواهش بس تاسو پورا کو خو یاد ساتئ کله محمد مجاهدین له مخامخ نشوي موږ تاسو له شادر واړو موږ بس تاسو به ګوره کښ زنانه نو خپه بو درنه مروري بو دا شیرنی چې ویلي نه یو دم خلک په جذبه کې رااله اتم کاردا و چې نبی کریم علیه السلام چې کله میدان د جنگ لراتلو نو دوس غره شولې وي او تور پړګې تړلې و چې پړګې داړه طرف دی ګیر لاره سره واستو او تورې غاړه لا شولې د تورې ریته کې نه وېستوي ویلې څوک به دا تور والي د خپل حق سره چې حق ادا کړي زبیر رضی الله عنه ته میدان لروته ورته وی چې انا یا رسول الله زبر دا تور والم د خپل حق سره د ترور زو پیغمبر علیه السلام څونه ویلې
به ویل چې دا توره به څوک والی په خپل حق سره علي بن ابي طالب شاګرد د ترسو وتر او دانګل ویل یا رسول الله سبي والو پیغمبر علیه السلام به څو ویلي دریم کرته ویل چې دا توره به څوک والی په خپل حق سره عمر ابن الخطاب راو دانګل ویل یا رسول الله سبي والو به څو ویلي څلورم کرته ویل چې دا توره به څوک والی په خپل حق سره ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ ورته راغی ویل یا رسول الله دا توره به زو اخلم خو حق دې توري سره نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته حق دې توري داري چې د تی کې نه استری دشمنان ور باندې وای تر دې پورې چې دا توره کګش وی مال راک توره ور واخسته حدیث کې زبیر رضی الله عنه خپم شو شاول ما غا کړو مال رانه کړو خو به ورس ان شاء الله راځي چې ما دا خبره معلومه کړه چې ابو دجانه له حواله ور کړه دا ابو دجانه خبره به ورس ذکر کو چې په کوم کیفیت باندې د شهادت راځي وې دی وخت ابو دجانه چې د استر ټوټه د سر نه وټړله او قانون دا و چې کله ابو دجانه د استر ټوټه د سر نه وټړله دا به معلومه ده چې تر مرګ پورې دا وجنګي قلب تیرېدل حق ودار چې دشمنان ور باندې قتل کې تر دې پورې چې دا ور باندې کاږي او دا ور باندې پټ شي نو دا مسله چې شوله نه هم کار دا و چې دشمنان مخې لراله درې زره وسوال فوجین دی هغه د کتیبې چې کوم مشر دی طلحه ابن ابي طلحه العبدري هغه له ویل کبش الكتيبه د دې ټول فوج زمره یا ګډه ډیر قوي شړیو انتهایی مضبوطه وېدا پوخ باندې سورو مخې لراغه وی ویل چې زموږ مقابله به څوک وکي تر نه دې وسره وي بدن نم ډیر مضبوط او ډیر قوي وخ باندې سورو او ډیر سخت پهلوان مو په خپل وخت هیڅ د مقابله نه کوله وی په دې وخت کې مجاهدین دوی جواب ونکړي به ویل چې زما مقابله به څوک وکي اوس دې مقابله لمغ راوتیو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د ترور سے زبیر شه بشرو وته وسه مقابله به وکړو حدیث کې راځي چې وروي دانګل میدان لري وته د شروع وته لکه زمری چې حمله کوي چې وروي دانګل دی وکړه جم پیواله چې پاس ورغه دی وکړه لاندې چپکه راوي غرزو توري په سراوي سو امت ته ذبح کی اعلی لیکن یو دم نبی کریم علیه الصلاه والسلام الله اکبر کړه مجاهدینم الله اکبر کړه پیغمبر علیه الصلاه والسلام ویل لكل نبی د هر یو نبی او رازدار وي او زما رازدار چې زبیر ابن عوام دی چې کوم وخت دا هغه سره جنډا وا دا جنډا د دې سړي ورور واخستا ابو شیبه عثمان ابن ابي طلحه العبدري وزما مقابله بسوکوچ سید الشهداء حمزه رضی الله عنه په میدان لروته وستا مقابله بزو کما تورې چې بشرا واسه چې گزار ورګه بدی وګ باندې وې دا تورې لاندې د کلمو پورې به ورسوله پړپوس کلمه وغیرہ د ارسره کار شو دریم دا غور بشراغه ابو سعد ابن ابي طلحه العبدري هغه دا خبره وکړه چې وزما مقابله به څوک یو جنډه لاس کې واخستا صادر رضی الله عنه ورته ګونډه ولا غشه وسره چې بدی ځمان دی وشته پوری تر اورته غشه وسو مردار کې هغه نو داغه ورسته به جنډه مسافر بنامه باندې چې دا د طلحه ابن ابي طلحه بچو هغه لاس کې واخستا او وی ول چې زما مقابله به څوک کی وې په دې وخت کې عاصم ابن ثابت الانصاري رضی الله عنه ورته ګونډه واله چې هغه په غش باندې وشو هغه مردار کی څلورم په دې کې پنځما د کلا په نامه باندې وبل سره هغه دا جنډا وسه دا ټول یو خاندان دي هغه دا جنډا واخستا وی ول چې زما مقابله به څوک کی زبیر رضی الله عنه چې به ورمد انګل هغه بیر الله دې کې وی وشلو قتل کې شپګما یو بل انسان به راغی ارطاته به شرحبیل چې زما مقابله به څوک کې جنډا مال اس کې واخستا وې په دې وخت کې دوه صحابه رالل یا علي ابن ابي طالب او یا عاصم ابن ثابت الانصاري رضی الله عنه چې په وروي دنګل هغه مردار کی هغه وژلو چې قتل کې بدیجه کې شریح ابن قارث په نامه باندې وبل شړیو هغه دا جنډا پلاس کې واخستل دا هغه د ترسو یو یا دا هغه بچو ورارو چې زما مقابله به وسوګي کې بدیجه کې نو قزوان په نامه باندې وسړیو هغه میدان لورو وته سره تی اول وړاندې دی وګرځاو جنډه تی وګرځاوله چې کله داغه نه جنډه وګرځاوله نو په دې ځکه بل سړي جنډه راواخستا ابو زید عمرو بن عبد المناف هغه چې راواخستا دا قزوان په به میدان لورغه چې سره تی اول به تی جنډه وګرځاوله ابن شرحبیل په نامه باندې بل سړي دا یو خاندان نه دی لسم کس دا چې دا جنډه راواخستا نو قزوان په ورغه او هغه موالو یو لسم دوی خادم په دې چې ولاړو سیار په نامه باندې چې لکه څنګه مشران دا غټول وجل شو لس کسان یو خاندان مړ شو هغه دا جنگ جوړ کې دا قزوان یو وجل دا یو ملګری یو وجل په دې کې دا زخمی کې قزوان چې دې کله زخمی کې نو حمزه رضی الله عنه سره و دانګل په دې یو لاسو دې بل لاس باندې ورته توره اوله دوړه لاسو ته کاټ کړ
او نور دا جنډه ورته نور ځینې کې جنگ شروع خدای جنډې په صحنه کې داسې و نبی کریم علیه السلام د قزوان باره کې ویلي چې دا درې کسان یې وشل وې دا سړی به جهنم لشي نو سوال دا ورته صحابه ورختا شو چې په دې کې ګوره ابو زید عمرو بن عبد مناف قتل کې ابن شرحبیل قتل کې او شریح بن قارج قتل کې او دا څلور لوی پهلوانان قتل کړو به هم دا جهنم لشي وېزره دې سړي په شوم چې پیغمبر څنګه خبره وکړه وېجده چې په ستلم وېجده دا ولګېدو په یوځای کې دا چې ماقام شو بده باندې وې دومره سخت رااله چې نور برداشت نشو کوي د خپل تور نه دی د خېټه برابر کړ خودکشي وکړه وې ما بس را منډه کړ ورته وې چې یا رسول الله تعالی چا بارکه کوم خبره کړو چې دا بهور لورجی یقیني خبره چې هغه شکار وکي ویغه ویل اشهد الله اله الا الله نشتري حقدار د بندګي مگر واجب رب العالمین محمد الله نبی دې چې زما خبره تصدیق وکي دې کې اشاره شو دی یو سړی په میدان د جنگ کې جنگيږي ډیر قوي کافران به ووجني دا ګوره مجاهد ظاهري د رسول الله په قیادت کې راغلو او د پیغمبر اسلام په ملګرو کې ولاړو او قوي کافران ووجل او اخر لاړ ګوره مرتد جهال معلومات نه کی چې اخر خاتمه انسان باید څنګه مجاهد خپل اخر خاتمه باندې نظر وراچوي د شي دنه کې چې لکه اسباب د غاړه کې کلشنکوب دا راکټ دی پیکار و غیره او دای د شنو چې لکه اسماء مخله قران دی معلومات نه کی چې اخر خاتمه انسان څنګه کیږي اخر خاتمه دې شری استخراب شو حدیث کې رسول الله فرمایي د دې دین حفاظت کې اگر کې فاجر انسان باندې ولې نه چې کله سلف صالحین دې حدیث را نو به شړل چې اسنه موږ 40 غنټې د قران او سنت سره ګرځو په څنګه کې موږ پراته یو په دعوت ډګر کې موږ پراته یو او اخر وخت کې الله موږ د فاجرانو په سب کې راوچت نه کی نیت صفا کولا او هغه صفا کېږي لسم په دی باندې چې انسان په الله قوي ایمان ولري یو په قیامت په قوي ایمان ولري دوا د الله د عظمت عقیده ولري درې د خلکو د مدح زمله متاثر کېږي نه څلورا حق اسباب استعمال کې عمل په قبليږي پنځه د عمل نور سره جړيږي چې الله را رد نه کې شپګما د رب العالمین سره محبت ساته وما او د قشان د قران کریم سره مطالعه کوي کینه سره اتمه او عمل کوي پټ نهما مجاهده کوي الا سما یو لسما دعا د الله نه غواړه او دولسم په ارش کې عمل کوي نو دیجه پر خبره ورسېدله نو ان شاء الله کبر شهر سم فورز باندې روانو بعد دغه نه په میدان د جنگ کې دوی یو بسر شریک دله رب العالمین د محمد رسول الله تعالی درې موږ تاسو را نصیب الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمته